ځمکه لکه څرنګه چې پوهیږو پرته له ځمکې څخه د شمسي نظام په بل هیڅ سیاره کې د ژوند نښې نښانې نشته. په ځمکه باندې د ژوند لپاره بشپړ شرایط برابر دي. د ځمکې دننۍ برخه ډیره توده ده، خو د هغې بهرنی مخ چې موږ ورباندې ژوند کوو برابره تودوخه لري. د ځمکې نور طبقات دا دي: سیال، سیمه، منتل او د ځمکې دننه هسته یعنې مځکه. په نږدېوالي کې ځمکه لمر ته دریمه سیاره ده. د ځمکې کره د خپل جوړښت له مخې د ګایډ بڼه لري چې یوه نامنظمه کره ده او له لاندنۍ طبقاتو څخه د خدای پاک په اراده جوړه شوې ده. اول لیتوسفیر، دویم بهرنی قشر یعنې پوښ، دریم د سیال طبقه، څلورم د سیما طبقه، پنځم د مګما طبقه، شپږم د ځمکې هسته. نو د ځمکې د جوړښت په هکله باندې یوه بله بشپړه ویډیو هم لرو چې دا طبقې به پکې معرفي کړو، او دا ویډیو زموږ نور په همدې ځای پای ته رسیږي، په دې هیله چې یو څه مو ترې زده کړي وي. زموږ د نورو ویډیوګانو په تمه هم اوسیږئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.